د کندوز ولایت بزګران بیا ترسره کېدو ته خوښ دي. دوی وایي چې د کرنیزو محصولاتو لاسي صنایعو وروستی 2 ورځنی نندارتون د کرنیزو توکو پلور، بازارموندنې او اقتصادي ملاتړ په برخه کې خورا اغیزمن تمام شوی. د دغه ولایت بزګران او صنعتکاران د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست دا کمسارې اقدام ستایي او په راتلونکي د کورنیو تولیداتو لپاره د ورته نندارتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي. و این نمایشگاه به خاطر مارکت، بازاریابی، امتحای زراعتی بسیار مفید است. در اینجا تمام بخش‌های بخش زراعتی، مالداری، صنایع دستی، همه چیز پروسس الا ترتیب همه چیزش طور منظم در اینجا به نمایش گذاشته و خرید فروش هم جریان داره و برای دواقین بسیار کار نیک انجام دادن ریاست زراعت. اصلاح شده خود آوردیم در این نمایشگاه اشتراک کردیم دیگه. خاطری از که نمایشگاه و دیاقین ما و تجارای ما و خاطری از خوب هستند که ببینن که چقدر دستاورد ما در ولایت ما و در تمام افغانستان از طریق تخم‌های اصلاح شده هستند و همه تجارای ما تشویق به این میشن که جنسای خوب و اصالات خوب بگیرن و کوشش ازی میکنن که سال به سال که امسال عمیق تجربه گرفتن و سال از اینکه بالاتر باشن. بل پلو د کندوز کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین د دوی غوښتنې مني او وایي چې هڅه کوي په راتلونکي هم د کرنیز سکتور د لا ودې او د کورنیو تولیداتو لپاره ورته پروګرامونه ترسره کړي. ریاست زراعت به خاطر بازاریابی محصولات زراعتی دیاقین همچون نمایشگاه را پلان داشت که ایجاد بکنه که یک بازار مناسب برای دیاقین، برای تولیدات دیاقین جستجو شود. کندوز چې د افغانستان په کندو هم مشهور دی، د هیواد په کچه په بیلابیلو کرنیزو برخو کې غوره او باکیفیته تولیدات وړاندې کړي او تل یې په دې ډګر کې ځانګړی ځای خپل کړی دی.